वो बच्चे समाल चे द शाम नरा रवान शो او مدنی منوره تراغی نو پلار دے بچیا علتا بیمار شو بچیو مغی بیمار نا وفات شو او بنو نجار قبیلی پدار نابغ کے علتا دفن کو نو بچیا استاد پلار قبر پدار نابغ بنو نجار قبیل کے آباد دوار جانو سردار ورت جاڑی چی اما پا جن میں پلارو نلی دا جن دیدارا باندے آرام دے قاتے نو اما جان اللہ دا پارک ما دا پلار خبر لبوزا دوار جانو سردار مورت جاڑی چی واما ما دا پلار خبر لبوزا ما دا پلار خبر لبوزا بی بی امینی منڈکی خانہ کعبے تلاڑا او محمد رسول اللہ نکتے اجڑل چستان وسی جاڑی چی ما قبر دا پلار لبوزا وعبد المطلب سیب کستا اجازوی نزب بنو نجار قبلے او دار نابغے قبر دا عبداللہ سیب للاڑشم زکستا ما شم نسی جاڑی عبداللہ سے ورطوی وامن زمازوی مجڑوا زمازوی مکڑوا دا زما لختی جگر دے دا زما دزڑ سرور دے دزڑ تسکین و قرار دے وہ بی زما بچی دخپل پلار خبر لبوزا وہ بی چی میاشتی رشنو بیا واپس را روان شوا ددوارو جانو سردار بی ام ایمن غی کی واغس او بی امین ورسر شلان ددوارو جانو سردار پغی کی بی ام ایمن غست دے او د پلار قبر لے بیائی ددوارو جانو سردار بی ام ایمن توئی چیا بی ام ایمن انت امی بعد امی تو زما د مور نہ بعد زما مورے و بی زبتا نخپکم خما خفگان لمور کوا و بی چکلا زما د پلار قبر یاد شو زور لزم نو زما مور ته منت کوا چې ما د پلار قبر لبوزی بی امینم روانه دا بی ام ایمن روانه دا و ام ایمن محمد رسول الله بس کوس کستړې کړې چې نور پیادل پخپل باندې رواني بی ام ایمن قسم خوري چې و بی په خدای قسم دی چې محمد رسول الله می پغي کیوي نو په زور بدل کې می په خدای قسم د ځوانه حرکت راځي د ځوانه جوش راځي محمد رسول الله نه بهترین خوشبوئی یو بهترین آثار دے کپے پوئے گا ما دوارو جانو سرداری قبلی د بنو نجار تور وستا وام جان مات د پلار قبر خایا بی ام ایمن ورتور لندشوا و بچ محمد رسول اللہ دغستا د پلار قبر دے و بچیا راشد خپو طرف نہ ادرے گو د پلار قبر تا سلام وایا رسول اللہ خپو ڈڑے تو ادرے دو د پلار قبر تا لاس پنام شو آواز کے جواب بجان السلام علیک وا بجان السلام علیک وا بجان السلام علیک پستر کو اوخ کی روانی دی دو اوخ کو باران دے او پلار تا سلام وی فوری دو پلار پا قبر باندے ور پریوت وا بجان کت جم دے نسنگ چی نور ماشو مانو سر پلاران مینا کئی دغس بد ما سر مینا کڑوا سنگ چی نور زامن دا پلار پا سنگل اد کیگی نو پلارا زبدم پخپل سنگل اد کڑوے پلارا تمام ماشومانا پلاران پوگو گرزئی ابا جان دومرا بپات شوی چی زستا پوگو سوروے او ستا پوگو مام سور لکڑوے پلارا دومرا پات نشولے چی ما ستا دوگو ستا دا سور لے ستا دا گرز دوار مان رجولے وے بیا با وفات وے
ایمن ورته وای بچه جانما فریاد مکوا خفگان مکوا کل حی میت بچه ارجم دی با وفات کیگی بچه دا زمون پیسل نوا دا زمون اراده و قص اختیار کی نوا بچه استا اللہ فلار چی وفات کن استاد پیدائش نروان دی وفات کا و بچه جانم استا پجڑا سر زمون دزر نوی نساسی شاعت چی گوری بی بیا میں نپرتا دسل گئے وئی و عبداللہ تزما دوادن بات پناوے توپ کے وفات چھے زمازوی دی یتیم کرو زمازوی دی پیسو کو بیسرے کو و عبداللہ پکم اشبا چستازوی محمد رسول اللہ پیدا شو تمام مکہ کے اختر و خوشحالی و خزما پکور غوغاوا ماوی کاش محمد رسول اللہ پیدا کی گی او پلاری جم دے وی عبداللہ تجم دے وی پخدے قسم نو زما بلوی خوشحالی وا زما بلوی سکالی وا خود وفات شستا دو وفات نہ بعد دا بچے پیدا شو و عبداللہ پاسا نن میں در تماشم بچے روست دے نن میں ستا لختی جگر روست دے نن میں ستا نور بسور روست دے شمس و قمر روست دے ظاہر اظہر روست دے طاہر اطہر روست دے و عبداللہ پاسا ماشم بچے در تپو وڑا جب خبر کیو تو ورت خاموش پروتے عبداللہ صاحب خبر کے پروتے او محمد رسول اللہ دا قبر خواہ کی سملاست او یاری وابجان خار راکا وابجان لاسرانتو کا وابجان ماشمانو لپلاران غار ورکی او پدوارا مخیخ کلی وابجان زتال رالم زمان ستا دا قبر ارمانو پاسو مال غار راکا بی بیو میں منی دا پلار دا قبر نرا پاسوی او دا دوارو جانو سردار پا قبر باندے پروت دے او پا چغو چغو باندے جاڑی و بی بیو میں من ما پریدا چیز دا پلار قبر تا اجارم پلی اوخ کی توی کما علب دا پلار دا قبر نپاسم چی آزما ساد بدل نوز وفات شما او یار ما پلار جمدیش ما سر خبریو کی بی بی آمینہ ورت جاری و بچیان عبداللہ پدا سے سفر لارا چی زیب پناوی توب کے بیاون لیدم زیب پی غلطوب کے بیاون لیم و بچستا پلار زمان ناوی توب و دا پی غلطوب لحاظ و نسات بے وفاو لارا و بچستا دا جڑا بس پرواو کی قلار شا دوارو جانو سردار معشوم بچی دے معشوم دے سہارے راولی دپلار قبر کی پخورو تناستے و جاڑے و مازی گرے تے بیاد ماما گانو کر بیائی یومیاش تیرا شوا بی بی امیمن توی رسول اللہ رضا کا دا معشوم بچے رضا کا چی بچے یومیاش تیرا شوا نکد خپکی گی خان کا بکے مانا سوگن اغسط چی و بی بیستا اختیار دے دا زوی دے بوز چی خپنی شخی یومیاش نا بات فوری را روان شا ام ایمن لگیا دوا حبیب اے بچیان تخپوی چستانی کجون دے دے ستامور تے دے یومیاش اجازہ را غستے دا و بچیا پاسا پلار قبرنا غار لرکا سنگل تے لرکا بچے لا سند دے پلار قبرنا اوباسو بیا براشو بچے اس کورتا روانی گو بی بی ام ایمن محمد رسول اللہ غی کی واغس او بی بی امین روان دیتے روان دا بی بی ام ایمن محمد رسول اللہ قلا رئی او رسول اللہ دپلا قبر تگوری او پچغو چغو باند جاڑی رسول اللہ علیہ السلام جاڑی بی بی ام ایمن تسلی ورکی چی بچہ جارا مان
ډېر لږې ورځې بعد به بیا راشو د پلار دیدار به وکې خو بچیا اوس موده میعاد پوره دی چې کور ته لاړ شو ام ایمن ورته کله یو بانه کله یو بله بانه کوي خو رسول الله قبر ته ګوري او ژاړي ام ایمن چې مخامخ وکتل ماشومان را جمع شوي دي یو بوډا سړی منځ کې ناست او پالونه ورله ګوري ورته وی بچی راشه هغه ماشومان لوبې کوي و بیبي امینه ته به دلته کې دمه شو زه محمد رسول الله ماشومانو له بوزم ډېر ماشومان دي چې د دواړو جانو سردار قلار شي سوچ من رسول مقبول غی کیا ماشومانو لور وستو نو پکې یو راهب يهودي نجم ناشته د ماشومانو لپالو نو ګوره و بچته به بادشاہ شي بل ته وي ته به غدا شي بل ته وي ته به شهنشاه شي چاته وي ته به فقیر شي ته به امیر شي ته به خطبونه عظمونه طلبونه حفظونه ته به د عمرونه بچته به د فرقونه ته د طرقونه تبد فقراونه عطلونه عتقونه طلقونه خو چې په محمد رسول الله سترګې ولګې ده نو اسمان ته وکتل او هغه سپینګریز بکې ته گزار شو و بیبی ام منستارات لو سران دا بوډا سړی زمکه له گزار شو وجه صدا هغه بوډا چې وی بیوشه کې چې و بیبی دا ماشوم را ولا و بیبی دا ماشوم را ولا دواړو جانو سردار چې ورنږدې کو ورته وی بچو آیا درو بنوي تورات انجیل زبور کې ستاد سر وخت شمار لیدي دولس لکه دیار لزرا شپږ سوا او یا وخت ستاد سر دی بچو آیا په مرز درلنی کسر خریل دی او کنا بچه لاشه هغه وختو شماروم دغه حساب وی بیبی ام ایمن ورته आवाज کوي چې و پالی کاکا په خدای قسم دی په عمر ول عبد المطلب صاحب سر اوخایا هغه وخت مون تقسیم کو ټکم په دې حساب برابر حکم چې تا حساب بیان کا اور تاواز کوي چې و بچیان دې چې چرته لوب کوي او ریاس په سور جوړی کنا و اے پالیکا کوم دغه صدا و بچی اون غنی ورته سلام و یو کنا و په خدای قسم دغه صدا هغه پالی ورته بچیان دا ماشوم مال را روان کا چې ماشوم نږدې ورس و بچی کستا اجازه وي زبې شابر بندکم پښه یو نه خد زداغي آل معلومول غواړم بیبی ام ایمن ورته شاتنه اوس پر د رسول الله علیه السلام دواړو ګو مخه وکړه سو وخت مخته وکتل د دواړو جانو سردار په مخ کې د نبوت آثارو د عزت آثارو د عظمت آثارو په مخ مبارک کې د پیغمبر د ولایت او د لوی کرامت آثارو خو چې شاور له وکړه په شام مبارک باندې مهر نبوت هغه يهودي به وش پریوت چغه کې چې اې د مدینه خلکو اې د یثرب خلکو لارې تباشوي رسوا شوي کوم پیغمبر او ولایت یو کرامت او عظمت یو اگر بلایزال په قریشو کې بنو اسماعیل الله ورک محمد ابن عبد الله رسول او د الله نبی جوړ شو د بني اسماعیل لوی درجه جوړ شو بني اسرائیل لاله پیغمبر د تار نبار شو بیبی ام ایمن ما شمرا غست دي او په منډه منډه کور تر رواني هغه سړی ورپسې چغوي چې عین الولد عین الغلام و بیبی ایمن ما شمرا ول چرته دی بوتلو و بیبی ما شمرا ول چرته دی بوتلو و بیبی دا ما شوم د دې زنبی آیا سینسو کې درل شهید نکی د دې ما شوم زیات دشمنان دي د دوارو جانو سردار را روان کا بیبی امینه وای چې خور بیبی ام ایمن ستړي شوما یو طرف د بکینو دم بوکو بیبی ام ایمن ورته وای چې لا روز په سر پرتلان زچلان شو لګ مزل بوکو دا ماشوم بچي محمد رسول الله د مدینه کوسو دیوالونو ته ګوره او په چغو چغو باندې جاړي
بیبی من خبر ومن او دروان شو نن د بیبی امینی خپی پولی دی بدن درون دی و بیبی دا ابوا مقام نلر نظمان پسر میں دد راغی بچی خپی میں درنی شولی محمد رسول اللہ ما سرکی نوا چنن ورطا دیر دیر اگورم زما د بدن حرکات خراب دی بیبی من ورطوی چی و بیبی پاسا بیدارش مزل دیر دے پی مضبوط کا محمد رسول اللہ بمکیتا دا محمد رسول اللہ نکب پا انتظاری رسول غاری بیبی امینہ ورطا پجاشوا چی محمد رسول اللہ را سرکینوا محمد رسول اللہ ور سر نزدے کو پا دوارا مخیخ کل کو بیبی من توی چی اے بیبی نمالغ شتا نو تور شک شتا نو فرشتا نو تلائشتا و بیبی یو کٹرا والا خوش بیا باندے چی سر تکیدم پزر باندے میں دیر درنوال راگو بدن میں درن شو بیبی نور دتلونے ماں بیبی من ورطا گوری چامنی بیبی اجرل او چغوی چی عبداللہ تمان ناوی توب کی جدا شوی ستاد پی غلطوب اغا دور مزان لتیر کو کنتن مزان لتیر کو و عبداللہ کتا جم دے میں پما بتکلیف و مصیبت نو دا عبداللہ مرسی او شیرون ہے محمد رسول اللہ زان ترانی ذکر ورطوی بچے جارمان چغ مواها بچه كل حي ميت وكل جديد البال وكل كثير يبني وانا ميتة بچه جار بنا د دنیا سمر جمدی دی وفات کیگی و بچه سمر زوانے دی زڑیگی و بچه دنیا چه سمر دیر دا بطول پنا کیگی و بچه ز وفات کیگم خطب جارنا محمد رسول اللہ ورتجاری چه نپمی نمود پلار شم ندمورا نمی خور پکور کشت دے او نرورا ما پدے خوش بیبان کی چاہتا پریدے پدے خوش زنگلو کی میں چاہتا پریدے او میں عمل کمزور دا ماند پلار می نولی دا نمی دمور می نولی دا ندمور پا می نمور شم ند پلار پا می نمور شما و بی بی کت زمان وفات شود دے دنیا دا غمون پلار دے آواز پریخو مزما ورکوٹ زڑ باطل ٹکڑی شی د دوارو جانو سردار کل سر پزمک کی دی کل سر راواخلو د مور پسینه کی دی کل سوری للاشی کل غرمو للاشی د دوارو جانو سردار ہے بتوا غستو پدے چول بیابان کی جاری کل سر پزمک کی دی د خفگانا کل خواکی د مور جاری د ارمانا سترگی ڈکی دی پچخو اس جڑیگی او کل راشی مور د پاسا راغوڑیگی مور تا آواز کئی چا مجال دا خپلی شنڈے زما شنڈو تا پریدا خپلی سترگی زما سترگو تا پریدا وامان میں پلارو لیدو وامان میں مورو لیدا ند مور پا من باند موریم اما بے وفای مکوا واما جان ما سر ترکور لارشا دوارو جانو سردار مور دے پاسا ور پریوت مور اخیر سل گئے دی و بچہ جاما بی بی امینی دا دیر غم دا وجہ نظرو چودہ وینو غرغری اکلی قینے دا وینو کل دا دوارو جانو سردار مبارک کمیسو پا وینو باندے رنگ دے قینے الٹیانے اکلی دا دوارو جانو سردار پا مخ باندے پلی شنڈے لگولی دو بی بی امین نسل گئے وی رسول اللہ تے غیقتو کا بی بی امیمن غیقتو کا و بی بی رسول اللہ تے سنبھال کا و بی بی دا بچے سنبھال کا و بی بی دا پدے خوش بیان کے دا معشوم دا چاپ آسرے پرے دے موری دا زن کا دن سلگو کی وچ و بی بی امیمن زدا خپل بچے تا تو عبدالمطلب تسبارما و بی بی گوارے خبردار زمازوی تا خفگان او زمازوی تعزیت و تکلیف ورنکے بی بی ام ایمن ورطا گوری
اشهد الله وی بیبی امنا غی تگوری د محمد رسول الله پشند باندې خل مبارک خدا او سه ورکا انا لله و انا الیه راجعون د دوارو جانو سردار مور د سینې د پاسه پروت په چغو چغو باندې جاړي یا الله محمد رسول الله یوم شوم یتیم ما عمران پلار واغستا عمران مور واغستا یا اللہ ستا اختیار دے ستا کار دے دائچا دنیا کی اختیار نشتا دے محمد رسول اللہ چگوی چه زما مور پلار لبوزے او د پلار سرمی یوزے دپن کے چه د دوارو دیدن پا یوزے کو ما خلق را جمع شو چه داد عبداللہ خزرا دا ابواز نانا نارینا غریبان مسکنان امیران طول را منڈا کی چه داد عبداللہ خزرا دا عبدالمطلب انگور دا محمد رسول اللہ مور دا لوی خاندان دی مونگے پا دیکھ پل مقبرہ کی خخو اچالے نورکو دوارو جانو سردار وش پہ ورزے دا مور قبر تناستے پا چغو چغو جاری چی یا اللہ زخو د پلار د دیدن پارمانم د پلار د خبرو پارمان فمین پارمان د پلار د محبت پارمانم چی اللہ مور د عمران جدا کڑا بی بی ام ایمن محمد رسول اللہ پلاس کیونیو غی کیونیو پدوارا مخیخ کل کوئی بچے جاڑا ما زبستا بعد د مور نمور متا بچر تخپن کما رسول اللہ ورت جاڑی ام ایمن انت امی بعد امی تزماد مور نباد مورے تزماد مور نباد مورے وام جان زباوس آواز دا اما کوم دا مور آواز کوم نو میں منتا تب دا مور آواز کوم گوری تو پیرانا ناراض نشے دوارو جانو سردار یا دلاسونیو چسو کسے لراغے بی بی امیمن پچکو شا عبدالمطلق پو کے پریوتا چو عبدالمطلب ندا زوی پا من باندے موڑ شوے ندا انگور پا من باندے موڑ شوے ستازوے دشپگو میاشتو دا مور پا نفسو چی پلار وفات شو نم دشپگو کالو پا عمر باندے وچے مور وفات شو محمد رسول اللہ یواز پات دے دوارو جانو سردار لا عبدالمطلب سے براغے ورطرغار ودغی کی کینو عبدالمطلب پسپین گر باندے اوخ کے باران راغے ورتوی زما کڑی دل بچیان زما تزنے دل بچیان زما تزنے دل بچیان زما در پدر لگڑے دل زویان و بچے پلار دے وفات مور دے وفات امی منتے چغ کے جستا دے دکابے پر اب قسمی تے مور شوزے دو پلار نبات پلار ماں دوارو جان سردار مبارک پکور کے ناز دے دا مور کٹلا ورغے پچغو چغو باندے اجڑل چھ اما جان داستاغ بسترو کرتے چھ زبدر سرو دو ما منم جاری عبدالمطلب جاری گوانڈم جاری داسمان حر غلمان جاری ننشا انشا یتیم دے امام المجتبہ یتیم دے ددوارو جانو سردار چھ کل بار ترازی یتیمانو کی ادرے گی علکان لو بکیو ددوارو جانو سردار ورطا غمجن ولاڑی نن عبدالمطلب ورطوئی بچے اس پا کعبی تزو دا کعبی پا سوری بناسیو زما یو بہترین قالین دی پاغی بما سرناس عبدالمطلب صدا پار پاسے ددوارو جانو سردار پا بستر باندے ناستے ترونے رالل ورطوئی بچے پاس دا زمون دا پلاد عبدالمطلب بستر پا دے بنکے نداستا دا پارا ندا رسول اللہ دا مٹنونیو او لری ادرو وی پارا کینا چرت لر پغرمو ددوارو جانو سردار پغرمو دو رسول مقبول حیران ولار دو جاڑی سوقت عبدالمطلب راغے و بچیان زمان دا بسترین لر ولارے پسوری نی پغرمو ولارے ورتوے ابا جان دا غطرون مرال لوزیستا دا بسترین پاسولم راتوے بچے دادا وڑو کزین دے داستا دا پلار دا مشرائزے دے نو د دې وجه په غرمو ولانم د ير ورتلې نشم چې بیا به مې ته پاس
عبدالمطلب چغ کړي چې اے زما زامنو داد عبدالله نخد عبدالله ما ته ډیر ګرانو محمد رسول الله ما ته ډیر ګران دی عبدالله صاحب زما په بستر به ما سره ناستو نو داغه د مرنه بعد به داغه زوی ما سره ناست واه بجان ستا په بستر بیان کې نم داترونه به مته پاسي عبدالمطلب صاحب ورته وجړل چې بچی راشه دا زما مقام نه دی دا مستا مقام دی اته کال تیریږي د دوارو جانو سردار د عبدالمطلب سے پوغو باندې بازار کې ګرځي د عبدالمطلب سے په وګو باندې پلاړو ګرځي دوارو جانو سردار چيله سره ګډه سره یتیم دې زندگی تیریږي نن اتم کال د محمد رسول الله د عمر دی عبدالمطلب سے یخنه والده بیمار دے لاچار دے بے وس شو بے بس شو د دوارو جانو سردار ځان له اوغستو و بچا راشا زستانی کو بجان بیمار ما تما سره کینا وړي وړي خبر ما سره وک زمازه تسلی او تسکین په ورسی رسول الله علیہ السلام ورته نرم نرم وړي وړي خبر کوي بجان کتبیا جوړ شه لاد جوړ کا د کعبه رب دې جوړ ک بیا ما خار ته به ما په بازار ته بوزي ابا جان زب بیا ستا په وګو ستا په سټبان سور لیکوم د دوارو جان سردار سره وړي وړي خبرې خلک وي عبدالمطلب صاحب سره کوي د دوارو جان سردار ورته ګوري حضرت عبدالمطلب پستر کو باندې وکراغلي وې بچا لغوندران دې شان ته چې په کم پلار مېل وی غپلار دم خوري واغسته د کوم مور سره د مینوان هغه مور د وفات شو بچنن په ما د ځن کدن سلګ راغله بچه د وفات کېګه مجاړه مملا مضبوطه کای سوران مکوا د دوارو جهان سردار آقا نامدار عبدالمطلب خپل نکته ګوري ورته جاری کله د کټ سر لذي کله خپل لذي کله کابل منډکی کله پزمک کینی کله سر پزمک را غزار کی کله نکده پاس راشي ورغړیږي وا بجان تا مال د پلار می نراکا تا مال د مور می نراکا وا بجان مان موجودا کېگا یا الله زما بجان وفات نکې الله ورته حاتب نواز کوي چې اے محمد ابن عبد الله پارام کې نه کلو نفس ذائقه الموت دا تمام دنیا وفات کیږي په خپل نیټه باندې اذا جاء اجل مسمى لا يستقدمون ولا يستأخرون د دوارو جانو سردار ته حاتب او رب العالمین تسلی او خبرداري ورکي چې ستاني کوم وفات کو ما د دوارو جانو سردار ورلا پګیره کې ګوته وای خله مبارک ورلا په مخ کې خودا اوخ کې دسترګو نه پاکي د دوارو جانو سردار عبدالمطلب صاحب د سینې د پاسه پروت او د عبدالمطلب صاحب د بدن نسالا د دوارو جانو سردار جاری جنازه جوړه دا چې جوړ شي هاي سوران جوړ دی جنازه کې د دوارو جانو سردار ترونم روان دي قام قبیله روان ده چې جوړ دی هاي سوران جوړ دی او محمد رسول الله په خورو کې ناشته او په چغو جاړي ډیر خلک د دوارو جانو سردار پروان کوي بیبي ام ایمن چې وا محمد وا محمد و بچ ماتا رانیز دې شزبد غاړه باندې واخلم پغه کې او د نیک جنازې پس بروانیو دوارو جانو سردار فرمایي چې خپو کې مزور نشتا بدل کې می طاقت نشتا زد پلار من ملي ونه کم او د نیک په مینه باندې مون شما
یا اللہ محمد رسول اللہ نن جاری نن محمد رسول اللہ پا مغدو کو باران لے دا آسمان حران جاری غلمان جاری فرشتگان جاری زمک آسمان جاری زکچ محمد رسول اللہ نندنی کپ وفات پا چغو چغو باند جاری زما عزیزانو دا تمام جہان فانی دے دا پانے زندگی پرواہ مکوئے دا اگا جہان پرواہ پکار دا دا دوارو جان سردار تا بیداری پکار دا چی دنیا مزیدار شی اخیرتم مزیدار شی یا اللہ سمر ما شمان یتیمان دی دا محمد رسول اللہ پا خاطر دا تمام یتیمانو پزل باندے دا سفر پڑے کے دا یا اللہ تمام پلار میندو تا توفیق ورکی چی یتیمان نا ازاری اللہ پا یتیمانو خپکی گی زکا محمد رسول اللہ یتیم دے دا دوارو جانو سردار تا زمکا سلام وی اسمان سلام وی نند محمد رسول اللہ پا جڑا باندے تمام کائنات جاڑی عبدالمطلب سے دفن شو دا دوارو جانو سردار قبر تور گئے ڈر قبر توالا چھ ابا جان تا چھ بکابی تا ڈڑ والے ونو زبد غیق کے نولو ما چھ ترسو میں رحوت لینوی ترسو زما بدل کساوی نو اے بجان زبستا قبر لرازم اوستا قبر تبا میں ڈڑ والے او تا تب حمد و ثنا اوستا مرسی اوستا صفت بیانو ما نند دوارو جانو سردار جاری د دوارو جانو سردار خفگان کئی یا اللہ دا محمد رسول اللہ پا خاطر یا اللہ تمام اورید ان کے کامیاب کا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زما خبو مسلمانان رونو دا دویمہ حصہ دا محمد رسول اللہ دا پیدائش بیان شلا انشاءاللہ دریم بیان با دیر زرستا سخگونو تا حضر شی اس پلحال مونگا اجازت وارو دا اللہ فامان اللہم دنیا او اخیرت خیستکا. ربنا اننا مننا فاکتبنا مع الشاہدین ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على نبيه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين طيبين طاهرين حمد الشاكرين العابدين الهادين المهتدين ورفع درجاتهم في أعلى عليين قريبا وبعيدا صغيرا وكبيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وہ بچے سمال چے د شام نرا روان شو او مدنی منورے تراغ نو پلار دے بچے التا بیمار شو بچوں مغ بیمار نہ وفات شو او بنو نجار قبیلی پدار نابغ کے التا دفن کو نو بچے استاد پلار قبر پدار نابغ بنو نجار قبیل کے آباد.